یای 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 مړه راپسې دلته هم راغی. دا خو شهید شو دی زما په خیال. رحیم الله نن دې ژوندی نه پرېږدي. اوس به کور ته څنګه ځم. یا الله پاک. ته ور دې کته چینه کې ورته اوبه وڅښمه. ډېر تږی شوی یم. بیا به سیده په دې ځنګل ځمه. ماشاءالله ډېره ښکلې یخې اوبه دي. ښه اله چې دا چغه چې شواله ګلسیانه زما په خیال ته بلاګانې دي. ګلسیان دې ځینه خپې وباسه تخته. ډېر خطرناک ځنګل دی چې شی دې بمبکوي. زما ځان دې کته روډ ته وباسمه. بیا به رو رو ځمه. یا الله خیر یا الله خیر. ډېره خطرناکه لاره ده. ما چاوي چې په دې لاره راځه. یا الله خیر یا الله خیر یا الله خیر یا الله خیر. د دې ځینه زر زر خپې وباسه چې شی دې بمبکوي. ګلسیانه دلته زما په خیال ماته بلاګانې ښکاري. تخته ګلسیانه سکول خو دې واسیم پرېښو. نه د ښې شو او نه د بدې. اوس داسې کار کومه چې ځانه څه کار ګورم. د کور هم روزغالولمه. داسې کار کومه د چرګو د غلاګانې شروع کړم. خو نه نه بدې دا هم غټه ګناه ده. ځانه څه حلال روزګار شروع کومه. ور دې که چې څه روزګار شروع کړم. په ذهن کې مې څه سوچ نه راځي. زه دقلته به ناست یو د پټي به چاپي کوو نو. Nope. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لکه څنګه یې ښه او خیر دی. دلته غزاره یوازې ده. ناستې څه کوې په دې خوږو شاړو کې؟ بس هسې راووتمه. راووتې. تا باندې مې یو کار راغلی کولی شي؟ ووایه څه داسې کار کار دی؟ دی که نه چې زموږ کور کې بجلي روانه شوې ده. یو ولډر دی هغه لګول غواړي او یو بورډ دی هغه لګول غواړي. ته به یې ولګې. زه خو هسې دلته استاد یم. ناستې ما 10 کاله د بجلۍ کار لګولی کړی. شي. ټیک شو ده. راځه تا له به یو 500-600 روپۍ راکړم. بل چا له به ورکوم. هسې دې دلته د پټي دې ستړی کړه. هسې دې هم د سکول نه باسکل دي پاڅه چې ځو. ګلسیانه تا چې یو کال مخکې ما سره دوکه کړې وه هغه دوکه ماته یاده ده. اوس به نه د هغه دوکې بدل خامخا اخلمه. پرېږدم دې نه. ګورو به ده راغلم هلکه. هغه دومره کار نه دی. یو ولډر دی هغه لګول غواړي او یو دغه دی بورډ دی هغه لګول غواړي. د 11 منټو کار دی. 700 روپۍ به زه تاسو درکړم. دومره ګران راځه زر زر راځه. مازغه مې مه به خوره. زه ګورم. تا زه پرېږدم نه. تا چې ما سره کومې دوکې کړلې که نه د هغه دوکې بدل به نن زه اخلم. پرېږدم نه. ده راغلم ستا سرودا غم. دا راته ووایه چې د سکول نه دې ولې بس کړو؟ بس استاد لاس مات کړه. په ذهن کې مې څه د نه سکول نه به دې نه بس کول که نه. سکول خو چې تعلیم چې دې ونه کړو که نه نو بیا یې د تعلیم لکه مثال داسې تعلیم چې چا ونه کړو د هغه مثال د ښار دی. نو تعلیم به دې کړی و. مونږ علي بیتې نه راځي. ته د تعلیم غم راغستی. بس تا خوښه ده نو ځه مخکې راځه چې ځو.
ګل حسینه ها بیا څه وې کار دی دا ځای ډېر دی یارې دلته لږ تېز ځو نو چې دا زر زر کور ته ورسو دا کار دلته دې خوا راشه دا پورې مزی نه دی دا مزی دی دې ته یو اولډر لګول غواړي دې ته چې د اولډر ولګو دا بیا اوچت کې دی بارګو ته دلته د شپې تیاری او هلته بیا یو دغه لګول غواړي بورډ او زه راځم ښه خازه ورزه دا زما ما دغلته ته کار دی زه راځم په منډه باندې او تاله زه د روپو هم بندوبست کوم چې تاله زه روپۍ دغه کوم واته پوی خو به راکې او د چیو پراټو چیو بندوبست وکړه پراټې بدلوم راوړم مړه دغه غم مه کوه دغه بدلوم راوړم خو ته دا کار وکړه او زه راځم دلته اولډر ولګوه تاله زه اولډر رالم بچیا ګورم به سره اوس لږ صبر وکړه دا خو په دې لاس هم نه سپینېږي او د سره په لاس هم نشته ورته که په دې خوله یې سپینو ماسې هم بجلي نشته تا لکه ما سره دوکه کوله که نه بجلي خو له خیره سره راغل ده اوس به ګورو ښه چې تا له زه یو شاټ نیم درکړم چې ته سم شي ولکه هلکې خو ونیو او دی خو په ځمکه ورغاښ ما یې دی به لږ غونته کې له یو شاټ نیم بول زه ورکړم بیا به ډېر ټیک شي یاله ګل حسینه یلکه ګل حسینه پاڅه ګل حسینه ګل حسینه پاڅه الله دا مې چې چلو کو یا الله خیر رحیم الله اوس داسې کار کوه چې دی وړه او بهر یې سپاره داسې نه چې څوک د باندې راشي که نه خیر دی نشته اوس داسې کار کوم چې دی بار وړم او بیټک کې سپارم چې د نه دا شاټ ماټ لاړ شي یا الله پاکه ته راته خیر راپېښ کړې یا الله خیر ما ته چا وي چې دی د بجلۍ کار راوله ما یې د ده نه خو به زه خپل بدل واخلم دی خو په رښتیا هله دی خو ساه هم نه اخلي یا الله پاکه خیر راته راپېښ کړي داسې نه چې څوک راپسې راشي او اوس که دی راسره ولید نو سره له ثابوته به ګیرې به عمري به د تور له حد شاته شوی به خو اوس داسې کار کوم چې ټیم ډېر نه ضایع کوم دلته ولکان دوام په دې دی سپارمه که شاټ دې لاړ ښه که لا نه بیا به وله په سر لا پاسه خاوره واچوم یا الله پاکه ته اوس ما ته معافي وکړي
2-3 ګنټې بعد به پسې راځم الله به ټیک کړی یا الله پاک په ډوډۍ کې مې خیر واچوي یا الله پاک ځم کور ته بیا پسې لږ وروسته راځم خو یا الله پاکه ته یې اوس ټیک کړي اوس به پسې کور کې مور او پلار خفه او جومات کې به اعلانونه کېږي اوس داسې کار کومه چې ځمه یو 2-3 ګنټې بعد به پسې راځم الله به ټیک کړی یا الله پاک په ډوډۍ کې مې خیر واچوي یا الله پاک ځم کور ته بیا پسې لږ وروسته راځم یا الله پاکه ما ته معافي وکړي ما ته چا وي چې دی د بجلۍ کار لراوله او ما ته چا وي چې بل څه ټریک مې ورسره کړی وی خو چې دا چل مې ورسره نه وی کړی یا الله پاک اوس ما معاف کړي اوس به د هغه کور کې دا پسې به مور او پلار خفه هغه به یې اوس تپوس کوي جومات کې به اعلانونه هم وکړو یا الله پاک ته ما ته معافي وکړي ما ته چا وی چې دی د بجلۍ کار لراوله یا الله پاک اوس به د هغه په مور او پلار باندې څه تېرېږي چې دا څوک یې راواچو یا بھائی چې دا څه شی دی یا الله خیر دا خو د ګل حسین نه مړی جوړ شو دی مړی راپاڅېدل دی د قبر رحیم الله تخته لږ صبر وکړه چاته به رانه تښتې ده راغلمه بچو ستا به زه خوښ یم تا زه پرېږدمه تا بې ګناه مړ کړم یا الله خیر یا الله خیر یا ما ته چا وي چې دی سپاره یا الله خیر یا الله ته پکې خیر واچوي یا لا اله الا الله محمد رسول الله لپاره وګوره یای مړه راپسې دلته هم راغی رحیم الله خپې وباسه رحیم الله لږې چې خپې وباسه یا الله خیر لا اله الا الله استغفر الله یا الله پاک ما ته معافي وکړي ما ته چا وي یای زما په خیال ژوندی مړه راپسې راپاڅېدل دی او اوس مې ژوندی نه پرېږدي دا خو شهید شوی دی زما په خیال رحیم الله نن دی ژوندی نه پرېږدي اوس به کور ته څنګه ځمه ته ورلګې چې ټایم وګورم چې دا څه ټایم دی الله دا خو 12 بجې دي اوس به زه کور ته څنګه ځمه په دغه جاخو کې یا الله خیر استغفر الله یا الله پاک یبای مړه راپسې دلته راغی رحیم الله خپې وباسه منډک ته ورلېږه اوس به دې ځان سره قبر ته وړمه اوس به ګورم یا لکه دې خوا راشه زه ژوندی یم مه یارېږه دا دې لاسه ته په رښتیا ژوندی لکه دې خوا راشه کښېنه مه یارېږه ته ژوندی لکه ته په رښتیا ژوندی یا الله پاکه ستا لږ وویله یا لکه زما نه خو دې زړه وویسه اوس به مې زړه په پلاک پټه کې چاودلی و تا ما سره څه لوبه وکړه دا ولې دا چې زه په قص په بجلۍ ونیولم ما پسې د سوچ ولګو نو دا کار به ما تا سره نه کوو ما تا پسې دا سوچ وکړو تاسې نه سمېدې یو انسان وژل په دنیا کې د ټول انسانیت قتل دی دا چل چا سره هم مه کوه موږ له پکار دی چې د یو بل حفاظت وکړو دا کار خو دې ما سره وکړو خو دا کار بل چا سره ونه کړي ولسیانه تا خو زما سترګې وغړولې د نن نه بعد به زه دا کار نه کوم او زما نه غلطي شوه د ما معاف کړه ما تا پسې به قص سوچ ولاږم ما یې معدې به لږ غوندې کې بجلي ونیوي خو هغه ما وی چې ورته معدې وه او خدای دې نه کړي دی وفات شوی دی خو هغه ښځه ته ژوندی او ما معاف کړه د نن نه پس به زه انسانانو سره دا لوبې نه کوم او تا چې کوم ما ته مې بجلۍ کار له راوستی وي دا واله
دا ستا 15,000 روپۍ انعام شو دا واله او ما معاف کا نه روپۍ نه علم خو نن نه پس بیا دا کارونه کوي نه دا نه واله علم که نه نه دا به علي واله دا به والي په دې بدن څه والي او اوس کور ته ځه او زه خو دې وګارولم خو بیا دا کار چا سره ونه کړي ښه او زما هم د نن نه بعد توبه ده ښه بس